سلامونه نیکې هیلې احترامات هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست او تر دې دمه به د صحت په کلیو کې نغښتي وئ. خوږو دوستانو، نن یو ځل بیا تاسو ته له یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. ویډیو د دې په باره کې ده چې څنګه کولی شو بغیر د کوم اپلیکیشن څخه په ګیلري کې خپلې ویډیوګانې او تصویران پټ کړو. نو دوستانو، راځئ ویډیو تر پایه راسره وګورئ. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو، که چېرته مو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل نښان ورسره ووهئ او په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو دمخه تاسو ته در ورسیږي او په اخر کې ویډیو در سره لایک او کمنټ کړئ. نو راځو دوستانو ویډیو باندې پیل کوو. لومړی به تاسو څنګه وکړئ، خپلې ګیلرۍ ته به راشئ. دغه ځای کې تاسو معلومات لرئ. نو تاسو دلته چې غواړئ زه خپل یعنې شخصي ډیټا وي یا کوم بل څه وي، خپلې ویډیوګانې عکسونه څه وي، زه غواړم چې هغه ټول پټ کړم، یعنې بغیر د کوم اپلیکیشن څخه کوم اپلیکیشن ونه کاروم، او که اپلیکیشن وکاروم هغه اپلیکیشن هم باید پټ وي. نو هغه طریقه به انشاءالله په بله ویډیو کې درته وښیم. که چېرته مو ځواب هووي نو په کمنټ کې هو ولیکئ. انشاءالله هغه د اپلیکیشن په ذریعه طریقه به هم درته وښیم، هغه هم ډېره خوندوره طریقه ده. نو دغه په ګیلرۍ کې هم یوه طریقه شته، زیاتره خلکو کله کله دغه زده کړي وي. نو د دې لپاره هغه اپلیکیشن طریقه بیا ډېره بهترینه ده، ځکه د هغې هیڅ چا ورته فکر نه وي او هغې ته بیا ځان ته کوډونه هم ورکولی شو. نو دلته دغه د ګیلرۍ طریقه انشاءالله درته ښایم. دغه هم یوه بهترینه او زبردسته طریقه ده تر څو ورسره بلد یاست. نو دلته تاسو مثلا هر فولډر چې غواړئ، زما یعنې په کومه فولډر کې چې ډیټا ده، زه همغه فولډر هایډ کوم، پټوم یې که نه. زه وایم دلته انګلیش ټینسز دغه دی پټ شي، یعنې دا فولډر دی هایډ شي. نو زه څنګه کوم، په لومړي سر کې زه دغه پاس 3 ډاټس ته راځم. کله چې دغه 3 ډاټس ته راغلم، دلته تاسو وګورئ هایډ اور ان هایډ البوم. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ نو هر فولډر چې تاسو غواړئ دلته چې هغه ویډیوګانې ښکاره نه شي، نو همغه فولډر باندې به تاسو کلیک وکړئ، همغه ته به ان وکړئ. یا زه غواړم دغه د عربي زده کړې درسونه یعنې دغه هم پټ کړم، او بل انګلیش ټینسز مې درته ښودلي وي دغه هم پټ کړم. کله مې چې دغه پټ کړم تاسو به بیک شئ. کله چې بیک شوئ تاسو به دلته اوس وګورئ، نه هغه د انګلیش ټینسز ویډیو فولډر شته او نه د هغه د عربۍ د زده کړې. بیرته راځم، هغه بیرته انهایډ کوم، بیرته همغه ځای ته راځم، هلته راځم، دلته دغه انهایډ کوم یعنې ښکاره کوم. نو وګورئ دوستانو، دلته هم انګلیش ټینسز راغلل او هم دلته د عربۍ زده کړه راغله. دوستانو، دا هم یوه زبردست او خوندوره طریقه ده، او که چېرته غواړئ چې تاسو ته بله طریقه هم وښیم نو په کمنټ کې هو در سره ولیکئ او ویډیو لایک کړئ. انشاءالله بله طریقه باندې به هم ویډیو درته جوړه کړم. هغه هم ډېره زبردسته طریقه ده انشاءالله. هغه که چا زده هم وي خو بیا هم نشي کولی چې ستاسو شخصي ډیټا ته داخل شي، ځکه چې هلته د هغوی څخه خپل ځانګړی کوډ غواړي چې هغه کوډ به تاسو په خپلو لاسو باندې ورکوئ. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. ښه وختونه، ښې چارې.